زه نه مخال ډېر ستړی سوی اتکوان چې به درېږ شي زویه دوکانداري د څنګه ده یاره بابا دماغ مه راخرابوه پالتو واره موږ په دوکان کې ستړي ستو ما نه را روان بیا ته دوکانداري څنګه ده ما دوکانداري سره لکه ته ولې دماغ خرابوې پالتو زه خو نو تر تا خدای مشر کړی یم زما بیا هم په یو شي باندې سر خلاصېږي ستاسې په کوم شي سر نه خلاصېږي خو پلار ته یې راوشي پلار دې در وښیي یاره بابا پالتو دماغ مه خرابوه نه دا ستا د عمر ګراکان دي دا د جدید دور ګراکان دي په دې زموږ ډېر ښه سر خلاصېږي ما او کار سره لکه ما او خپله دوکانداري سره لکه ته پالتو دماغ مه راخرابوه هېڅ را روانه په سپینه ژیره د زامنو دماغونه ورخرابوې زه نو ما کومه دی د ګناه خبره درته وکړه بیا ما درته وایي چې په یو شي د سر نه خلاصېږي پلار بیا در وښیي نو پلار خو نو د چی لپاره دی نو په دې د وجې زه ستا کمرې له نه راځم 2 منټه دله راسمه ته دماغ راخرابوې سپین ژبی سړی قرار کور کښېنه ما او دوکانداري سره لکه ستا سر نه په خلاصېږي ته سپین ژبی یې اوس زه بیا هم زه تر تا خدای مشر بس بالا دماغ مه راخرابوه پالتو ته سپین ژیری زه سپین ژیری زه تا له نه راځم هغومره ښه هېڅ مه پالتو دماغ مه راخرابوه عثمانه چیرې ځې بازار له روان یم خیر بازار څه کوې په دغه څه کار مې دی پلار دې مړ عثمانه پلار دې مړ راځه کور ته ځو راځه ځو ورځه بابا هغه نه وای دا بیل جمع صحیح ده وصل صحیح ده جد ده بابا انا وای ما شمله لا سبزی را لا شراب سمه ده ورسه بابا هغه مور وای برو پالیم راوړه نس برو پالیم نسته تا مخکې چا راوړل چې اوس یې ګرځه ماته جوړېدلي اسبره راوړه غوړي راوړه بیل جمع که دا زه نه هم دا کارونه چا کول مخکې نه کا کول بابو دا شان په ژوند کې قدر نه و راسره اوس یې احساس راته ودرېدی یاره بابا دماغ مه راخرابوه پالتو واره موږ په دوکان کې ستړي ستو ما نه را روان بیا ته دوکانداري څنګه ده ما دوکانداري سره لکه ته ولې دماغ خرابوې پالتو په دې د وجې زه ستا کمرې له نه راځم 2 منټه دله راسمه ته دماغ راخرابوې سپین ژبی سړی قرار کور کښېنه ما او دوکانداري سره لکه ستا سر نه په خلاصېږي ته سپین ژبی یې اوس